غنی بابا د باویړي په سناو باندې نظم لیکلی دی. باویړی څه ته وایي؟ نو کیدای شي چې د مرض سیوا کېدو ته ویلی شي. او غنی خان په دې نظم کې وایي چې بیا شروع شولې په ما د غم چپې، بیا بې خوبه بې آرامه مې شوې شپې. غنی خان باندې د غم چپې شروع شوې او وایي چې بیا زما حال خراب شو، په ما باندې غمونه راتله شروع شول او دغه غمونو زما خوبونه وتښتول او شپې راله بې آرامه مې کړې. شپې راله بې آرامه کړې. یعنې اوس هغه رحمان بابا وایي که نه چې رحمان بابا وایي که احمدین طالب دی چې نه په ویښه مې آرام شته نه په خواب. احمدین طالب دی. ستا هر غم مې جړوي لکه ربابو، نه په ویښه مې آرام شته نه په خوابو. مودې وشوې چې وصال د اشنا غواړم، دا د دره یې نه سوال ته نه جواب و. نو دا د احمدین طالب شعر دی. غنی خانوم وایي چېره زما شپې چې دی هغه هم بې آرامه شوې. ولې بې آرامه شوې؟ نو بیا مخکې خبره کوي یو خوا رین، یو خوا ساقي، یو خوا شراب دي، بل خوا ګوټ کې زاهد اړوي تسبې. دو قسمه خلق دی، یو خوا رندان څوک چې شراب څکي، بل خوا ساقي دی شراب پیس کوي او ورسره په خوا کې شراب هم دي. یو هغه طبقه ده چې هغه په خلقو باندې سکول کوي، خلق مستوي. بل خوا ګوټ کې زاهد اړوي تسبې. بل خوا چې ګورم نو زاهد دا د جماعت په ګوټ کې ناست دی او تسبې اړوي. اوس د دې دواړو څه مقصد دی؟ دا ولې داسې کوي؟ یو د الله سره مینه کوي او د الله مینه په خلقو خوروي، په خلقو کې خوروي. بل خوا زاهد د جهنم نه یریږي او په ګوټ کې ناست دی جاړي تسبې اړوي چې خدای د دوزخ نه مې بچ کړي. نو غنی خان د دې متعلق وایي چې په لوګي د هغه اور واړه تودېږي چې عالم کو جلیات تپې تپې. اوس کو رند دی، کو ساقي دی او کو شراب دی. ساقي دلته کې پیغمبر مراد اغستی شي، د الله ولیان تیم مراد اغستی شي. څوک چې د الله مینه په بل باندې تقسیموي، خپل هم د الله سره مینه ده، نور هم په الله مینه. او شراب د الله مینې ته ویلی شي. نو بل خوا زاهد دی. اوس دا دواړه ولې داسې دي؟ په لوګي د هغه اور واړه تودېږي چې عالم کو جلیات تپې تپې. دا دواړه د الله د مینې د اور په لوګي باندې تودېږي. زاهد هم او رن ساقي هم دواړه ډلې. نو مونږ کو ګورو که نه لکه الله طرف ته چې څوک ځي نو قسمه قسم لارې دي، خو یو د مینې لار ده او یو د عبادتونو او د ذکرونو لار ده. نو دا دواړه لارې مونږ د یوې نفي هم نشو کولی چې یاره دا ښه ده او دا نه ده، دا ده او دا نه ده. نه، دواړه الله طرف ته د رجوع لارې دي. بس چې الله ته د رجوع وشي نو هغه په هره طریقه باندې. نو دا د څه په نتیجه کې رین چې دی شراب څکي او ساقي شراب تقسیموي او زاهد تسبې اړوي. دا د الله سبحانه وتعالی د ښایست هغه لمبې چې دي په هغې لمبو باندې دي سوځي او تودېږي. لکه سوځي نه تودېږي. په لوګي د هغه اور واړه تودېږي. غني خان ته سوځېدو خبر نه ده کړې. د الله د حسن چې کوم لوګی دی نو د هغې په اور د هغې په هغې لوګي باندې دا دواړه طبقې تودېږي. دې کو جذبه ده، په دې کې کو د لټون هغه طاقت دی. نو هغه څه دی؟ د الله د حسن د لمبو لوګی او داسې د هغه اور دی چې عالم کو جلیا تپې تپې. دا د تمام خلق چې دی هغه سوځي. په تپو تپو خلق یې وسوځول او سوځي. یعنی الله دومره ښایسته دی. غني څو به د ارمان په لمبو سوځي، څو به وي دا د فراق سړې ټپې. غني خان بیا ځان ته مخاطب شي، وایي چې ای غني، دا ستا چې کوم ارمان دی، کوم خوب دی چې یاره زه په لټون باندې یم او الله به کله موم، نو ته به په دې لمبو باندې تر کومې پورې سوځې. یو وخت به راشي چې ستا لټون به ختم شي. لکه څرنګه چې غني خان وایي که نه چې یاره څه په عیش دې ژوندون تېر کو ملا جانه، د تلاش د سوځېدو نه خبر نه شوې. عبادت سره تلې حور غلمان او د ارمان
خاورې کېدو نه خبر نه شوې. بیا د ځان متعلق خبره کوي چې را ژوند اخلاص تلاش اخلاص چې لیونی هم ستړی سر ګور له په خپلو پاپو یوړو او لکه ګل ساعت رنگ جهان ته وخود لکه سیند دریاب له خپلو چپو یوړو. نو دلته کې غني خان دغه خبره کوي چې را غني سو به د ارمان په لمبو سوځي. تر کومې پورې به ستا په زړه کې ورمان وي چې کله به زه د خپل رب سره واصل کېږم. نو سو به وي دا د فراق سړی ټپې، سو به وي دا د فراق سړی ټپې. غني خان د ارمان په لمبو باندې سوځي او د جدای هغه سړی ټپې وایي چې الله کله به درځم، کله به در ستا سره واصل کېږم. نو خامخا به مرګ راشي او ستا لټون به ختم شي او بس دا خپلې چپې به دې په خپله دریاب له وځي. د ځوانۍ اختر دې لاړ نکریزې سکې او ښه به وي چې په دیوال یې وتپې. کېدای شي دا نظم غني خان د ځوانۍ د تلو په دې موقع باندې لیکلی. نو غني خان وایي چې را هر څه خو مزه په ځوانۍ کې کوي. اوس تا د ځوانۍ هغه اختر چې دی هغه سپرلی خو لاړو، ته نکریزې د چا دپاره مګې مونږ که وګورو که نه چېرې د ځوان سړي اکثر د دنیا سره دومره مینه نه وي، محنت کوي خو دنیا سره شوق او مینه نه وي. د ده چې څومره عمر سیوا کېږي دومره په دنیا باندې د ده مینه سیوا کېږي. اوس طاقت د وجود نه وي خو حیره سې سیوا شوي. نو غني خان هم دغه خبره کوي چې د ځوانۍ اختر دې لاړ نکریزې سکې. غني خان چې ځواني دې لاړه نو سکې په دنیا باندې. ځواني دې هم د الله په مینه کې تېره کا او دا څومره عمر چې پاتې دی نو دغه هم د الله په عشق کې ولګوه. نو ښه به وي چې په دیوال یې وتپې. اوس دغه نکریزې دا دنیا چې دا په دې څه کې دا په دیوال باندې وتپه. لکه مشهوره ده که نه وایي چې اختر لاړ شي نو نکریزې په دیوال باندې وتپه. مقصد دا دی چې پخوانو جونو به په اختر کې د لاسونه سره کول. نکریزې یو ډېر لوی شی و، نکریزه به یې د بازار نه راوړې وه. نو دا به د اختر په شپه باندې د اختر دپاره. اوس چې اختر لاړ شي نو بیا جونو به څه کول؟ لاسونه سره کول. نو دلته د دنیا چې کوم رونقونه دي دا خو د ځوانۍ سره ښه ښایي. چې ځواني لاړه شي نو بیا په کار ده چې انسان الله ته رجوع وکړي او د الله سره خپله معامله سمه کړي. نو دا د غني خان نظم و د باویړي په سرناو باندې چې تاسو خوښ شوي نور ته ورسوي. الله مو خوشحاله کړي.